زمانه کې یو بادشاه وایي دی فالج وهلی ډاکټران یې له هغه نه ختم سولتي کار نه ورکړ تداوي نه کېدل یو بل ډاکټر ورته راغی چې زه جوړو خو تاسې به حال نه وایي چې راغی بادشاه ته کېناست داسې نږدې ورته کېناست بادشاه خو ډېر کبرجنه وي داسې سپکې سپورې ورته وویلې بادشاه ته ورته ویې ویلې ګوره بادشاه خو شل په بادشاه کې قصد دا چې شل سو نو ده نه دا قصد لاړو چې زه به څنګه سم جیک سم خو ګوره دا قصد پکې مړ سو چې قصد پکې مړ سو نو څوک هم نه سو کېدلی جګېدلی هم نه سو دومره ماهر ډاکټر و طالبانو چې په ده کې قصد بېرته راژوندی کاوه ته اوس ورته ګوره سړی ډاکټر ورته کېناست پوه نه ده چې دا ډاکټر دغسې ورته راننوتلی دی بادشاه ته یې کنځاوې وکړې بادشاه کې دا غوسه دومره راپیدا کړه بادشاه دې ته قصد وکړه چې باید ده پسې ورمنډه کړي طالبانو چې کله ما مخکې درتلي باډۍ څوک بیایي دا نفس و قصد بیایي چې کله بادشاه دا فکر وکړه چې څه سپک سړی ده دومره خبرې راته کوي څوک دلته ستا دم نه قصدن هغه عوان ترېنه ویستلي ول لرې ول بس بادشاه کې د غوسه راغله قصد دومره قوي سو پکې طالبانو چې پې ورمنډه یې کړه څوک سو رښتیا وایي جوړ سو چا حرکت ورک قصد کله چې قصد قوي سي نفس را قوي سي